د باختر اجانس درنو اوریدونکو دا یو هغه سیمې ته راغلي د روزګان ولایت د جهراود ولسوالۍ چیرې چې په لسګونه کسان د سترګو په ناروغۍ اخته دي. په همدې سیمه کې د دغو کسانو سره خبرې لرو، وبګورو چې د دې ستونزې څه دي، مشکلات یې څه دي او د څه ډول ستونزو سره مخ. روزګان کې پر ټولنیزو رسنیو د روزګان ولایت اړوند جهراود ولسوالۍ د 100 تنه نابینایانو راپورونه بې بنسټه او حقیقت نه لري. پر خواله رسنیو د خبر شوي راپور چې د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اړوند میاندو سیمه کې د یوې کورنۍ د 100 تنو څخه زیات نابینایان کسان موجود دي. پر ټولنیزو رسنیو د خبر شوي راپور د تحقیق لپاره د روزګان د ټولنیزو رسنیو خبر اعلان سیمې ته تللي او دا خبرې د حقیقت څخه لري او بې بنسټه بللي. د تحقیقي راپور او کره معلوماتو په ترلاسه کولو سره تللو خبر اعلانو دا خبر ناسم او مبالغه یاده کړې او په خبره چې د بهرنیو رسنیو کارکونکي د خپل مادي امتیاز زیاتولو په اړه داسې راپورونه خپروي. د بهرنیو رسنیو د راپورټرانو په خبره چې یاد کسان نابینایان او په سترګو څه نه ویني. د روزګان د مطبوعاتي ګروپ دغه سفر د حقیقت څرګندولو لپاره دهراود ولسوالۍ ته کړی او په سیمه کې د نابینایانو کورنۍ کسان راخیستي. د نابینا کورنۍ غړي وایي چې د 100 په شاوخوا کې مو د کورنۍ غړي چې د دوو نیکونو اولاده د ارثي خواصو په درلودلو سره د سترګو د کږوالي د کم دید څخه شکایت کوي، خو نابینا نه دي. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دوی ویل موږ د دروي نسلونو څخه په یاد ناروغي اخته یو چې نسل پر نسل را سره انتقالیږي. خو بل خبره ده چې کورنۍ کې داسې کسان هم موجود و چې 100 سلنه سترګې روغې او نورمال ژوند یې کولی سو. د جملې 3 تنه چې د ناروغي ډیره او شدیده ووایي د 10 متره په اندازه کې خپل لار لیدلی سو، خو په ټولنیز ژوند کې د ستونزو سره مخ یو. دوی ویل زموږ د کورنۍ د ټولو غړو سترګې نورمال دید نشي کولی او د سترګو کږوالی لرو او د دولت څخه د درملنې غوښتنه کول. دوی وایي زموږ د ناروغۍ له امله مو ټولنیز ژوند سخت او څوک را سره د دوستۍ کولو لپاره زړه هم نه ښه کوي. موږ د دغه مشکلات سره مخ یو چې موږ د ورځنی ژوند ټوله د بل په لاس کې دي. ځکه د ورځې مثال داسې 10 متر داسې یو شی هغه د ورځې خو یو څه نوړه ده د سترګو چې یعنې لاس ونیسي د نوړه په خاطر سره د ورځې کار کوي. بس تاسې یو 10 مترۍ کې او هغه خپل په شناخته منطقه کې تر ځای پورې تللی سو رقمات کولی سو. هغه نسل چې بالا نه ډېرېږي اوس هم بسته کلی سو، اوس هم په کندهار کې سوله، په دې ځای کې سوله، په هلمند کې سوله. دا لا پسې ډېرېږي چې زموږ غم اول مؤسسات یې دغه خیره میسې وخوري چې دا په شي سره کېږي، دا د دې دا په کېږي یا نه کېږي. دوم د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه داسې دغه راته وکړي چې د دغو یا دغه علاج کېږي یا نه کېږي. د نیکه د وخت دغه نسل دی را روان دي، سلسل پر سلسل دي. زما پلار دوه وړونه وه، د یوه ورور یې وچ و، هغه خو هېڅ شی نه وي. په د دوه ورور دغه دي د اکا زامن دي، د هغو نوړي دي، د هغه پسې تللي دي، هغه یو نقل دی. زما د پلار یو سړی و، 8 دانې زامن دي. زما 14 اولادونه دي، په 14 کې دوه نجونې جوړې دي، یو هلک جوړ دی. چې د تکالیفو بیخي ډېر دی. د انسانان چې دي بیخي داسې دي چې د بل د لاس محتاج دي، لکه د دوی چې ویله د هغه رقم دي په حقیقت سره هغه ښځه نو یا مشته ناست دی، یا کوم یو د ماما زوی و، یا مو د یو اکا زوی و، یا مو یو خوری و، یا داسې یو بېوزي بېولا و چې ښځه و شی نه سو پیدا کولی. هغه غواړي که نه موږ سره هېڅوک یې نه غواړي. بل ور د یادې کورنۍ یوه ماشومه رحمانیه وایي زما سترګې روغې دي، خو د کورنۍ سره مې په روان ژوند ستړی او ستونزو کې یم. یادې ماشومې وویل هیله مې دا ده چې د کورنۍ د غړو سره لوبې وکړم، خو د سترګو د کم دید او کږوالي له وجې دوی محروم پاتې دي. زه اوبو ته راخمه، دوی په ما کې زه اوبو ته راخمه، د ساتو سره چېرم، دوی په یو شي کې ځغاستم. زه داسې خوشحاله یم چې دا زما رقم نوړي، زما خویندې چې زما رقم وایي، ما ساتو سره چېرولی. همدارنګه د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس مولوي منظور هم ویلي چې یاد کسان لکه څرنګه چې خبر اخیستل سوی حقیقت نه لري، خو تاییدوي چې یاد کسان ټول نابینا نه بلکې معلول یا د سترګو کوږوالي ستونزه لري. نوموړي ویل چې د یادې کورنۍ څخه د 25 په شاوخوا کې کسان زموږ سره ثابت او د خپل معلولیت حق ورکول کیږي. د دغه مایبینو چې دا کوم په رسنۍ کې اوس پورته سوي دي، ټول رسنۍ پر غږیز ځینې مایبین دي چې هغه تقریبا زیات مایبین یې داسې نه دي چې هغه چپوک دي، داسې نه دي. موږ ته په اصطلاح باندې سترګې کږې دي او کم تعداد مایبین چې دي هغه موږ د ځانه سره ثبت کړي دي.
هغه موږ کارټونه ورته جوړ کړي دي. یعنې په تېر حکومت کې هم داسې معیوبین وو د هغو کورنۍ د چلته ثبت شوي وو. بیا هغه موږ تایید کړي هم دي نوي معیوبین هم مخکې ثبت کړي دي خو هغه همداراز د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وویل چې د دغه کورنۍ نه بلکې یو کلي چې پکښې اوسېدونکي د سترګو کوږوالي لري تر ډېره جوړ او په سترګو لیدل کولی سي خو کم اندازه یې شته چې هغه نابینا دي. نوموړي دغه ستونزه او د سترګو کوږوالی ارثي خواص بولي او ویل چې دوی باید خپلو منځو کې دوستي ونه کړي تر څو پاته نسلونه یې روغ سي. روحاني ډاډ څرګند کړی چې موږ به ورته د سترګو متخصصینو کاري ټیم لېږو او هلته به د دوی د تداوي په موخه خپل همکاري وکړي. دغه کورنۍ چې اوس کې مطبوعاتو کې راڅرګنده سوه چې زموږ د فامیل تقریبا د 100 په شاوخوا باندې هغه داسې کسان دي چې د سترګو مشکل لري. شل یا ارثي ناروغي ورته وایي د یو نسل څخه بل نسل ته پاتېږي ځکه د دوی دا ناروغي داسې نه ده چې اوس کې د دوی ټول کسان په سترګو باندې بیخي هیڅ شی نه ویني شی ویني کېدلی سي د دوی یوازې دغه د سترګو سیستم چې دی هغه یا کوږوالی پکښې رامنځته سي یا ډېر دید لکه نورمال انسان دغسې دید نسي کولی. هم د دغو ډاکټرانو د جملې څخه یو یا دوه ډاکټران موږ هلته ور انتقال کړو او دغه مریضان وګوري چې یا د دې تداوي کول امکان لري هغه به د حل لاره ورته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یادې کورنۍ د ټولو غړو د نابینایانو خبر خپور کړی دی. حکمت الله حکیمي، باختر خبري اژانس، روزګان.